دوستانو نن تاسو سره یو داسې واقعه د یو داسې ښایسته جینۍ واقعه شریکوم چې دغه جینۍ په کور کې د دوی ډېره زیاته غریبي شروع شوله، خو دا پیغله جینۍ وه، 14 کاله عمر یې او دا مجبوره شوله چې داسې قدم یې اوچت کړو چې د ناروا کار دپاره یې سوچ وکړو. دغه جینۍ چې د دې واقعه داسې ده چې د دوی په کور کې ډېره زیاته غریبي شروع شوه. د دې 2 یا 3 واړه ورونه او یوه یې خور وه او د دې پلار چې و هغه هم بېروزګاره شو. نو بیا دا جینۍ وایي چې ما ځان سره دا سوچ وکړو چې د کور نه پټ په دې غرض باندې د کور نه وځم چې زه چا سره ناروا پلید کار وکړم او په دې طریقه باندې زه پیسې وګټم. نو چې کله دا د کوره وتلې ده او په همدغه سوچ باندې چې د هغه طرف نه ځان سره کور ته څه سودا راوړي او پیسې وګټي، په کور کې هېڅ چا ته هم غږ ونه کړو، د کور نه لاړله ووتله. په لاره باندې چې روانه وه نو دغه ښکلې او ښایسته جینۍ ته هېڅ چا هم په لاره باندې نه کتل، نه ورته نظر کولو. بیا چې کله دا هغه خپل منزل ته په تپوس ورسېدله چې داسې یو ځای و چې هلته به بدکاریانې کېدلې، لکه په لاهور کې چې نن سبا هیره منډۍ ده. نو همدغسې دا هغه ځای ته چې کله ورسېده، خو هلته هم چې کوم دلالان کوم پلید خلک ناست و، هلته هم چا دې ته نه کتل. یعنی دا په خپل ځان باندې شکي شوه چې زه خو ډېره ښایسته هم یم، بیا هم ماته څوک نه ګوري، وجه څه ده؟ نو چې کله دا د دغه ځای نه هم مایوسه راغله، په لاره باندې را روانه وه، سوچونه یې کول چې ماښام شو. ماښام چې کور ته راورسېده، پلار یې د دې انتظار کولو، پلار یې خفه هم او غصه هم و. دې ته یې ویل چې ته چېرته تللی وې، نن ټوله ورځ ته کور کې نه وې. لور یې ورته وویل چې زه تا ته نن یو واقعه بیانوم، خو واده یې ورسره وکړه چې ما ته به څه نه وایې او نه به ما واقعې ټکوې. هغه ورته وویل چې بالکل صحیح ده، تا نن څه چل کړی دی؟ نو دې ورته بیا ټوله قصه ټوله واقعه بیان کړه چې دغسې کار وشو، ما غوښتل چې زه په دې طریقه پیسې وګټم، خو ما ته هېڅ چا هم ونه کتل. پلار یې ورته وویل چې ستا پلار په خپله زندګۍ کې داسې څه بدکاري چا سره نه ده کړې، نیکو مښځو ته په غلط او پلید نظر کتلي. نو د دې وجې نه الله پاک ستا حفاظت وکړو، او که چېرته ما داسې غلط کار کړی نو کیدای شي چې اوس تا سره هم دغسې ناروا عمل شوی و. نو دوستانو د دې واقعې مقصد دا و چې هر کله د خپل نظر خیال ساتئ او د خپل ځان د خپل وجود نه داسې څه غلط کار مه کوئ چې په هغې باندې بیا ستاسو ګنهګار شئ او یا ستاسو په خاندان کې بیا دغسې څه کار وشي، یعنې یو پلید یو ناروا کار وشي. ځکه چې نن سبا چې موږ څومره هم د مشرانو نه اورو، نو داسې ویل کېږي چې دا زنا یا د بدکاري چې دا یو قرض غوندې دی، او دا که انسان خپله وکړي نو بیا د هغه په اولاده کې به د یو چا نه وځي. که ستاسو ویډیو خوښه شوې وي، پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ چې په آینده کې هم تاسو سره همدغسې نوي معلومات، تازه ترین ویډیوګانې شریکې کړو. ډېره مننه.